علي یو غریب هلک و هغه د مور او پلار سره په یو ساده کلي کې اوسېدو. یو ورځ علي اسمان طرف ته ګوري او دا ووایي چې خالي جیب ولې به هم کامیاب شي. علي د خپل مور او پلار ډېر خیال ساتي تر دې چې هغه د کور په کارونو کې د مور سره مدد کوي. علي هر سهار د پلار سره کار لځي او د هغې نه پس چې وزګار شي بیا د سکول خواته ځي او په کړکۍ باندې نثار کوي چې دا ماشومان څه زده کوي چې د هغو نه څه زده کړي. یو ورځ دا ټوله نظاره یو استاد ویني او هغه راشي علي ته ووایي هلکه دلته ولې ناست یې؟ علي خپله ونډه خبره استاد ته وکړه. استاده زه لوستل غواړم خو پیسې نه لرم. علم د امیرو لپاره نه دی زویا. علي هر ټایم بیا خپل سټډي کوي او په خپل ټایم سره خپل کارونه کوي. نو د دې د وجې د هم ور هم دغه نه ډېره خوشحال. یو ورځ د دغه سکول نه دغه استاد ځي نو علي ورته څه داسې استاده تاسو ځئ؟ که نیت پاک وي لار خپله جوړېږي. استاد بیا لاړ شي خو دی بیا هم خپل محنت او خپل سټرګل جاري ساتي. د ده مور په کور کې یوازې وي د ده لپاره ډېره دوا کوي ولې چې دی ډېر په یو ښه سفر باندې راوتی وي. څه موده پس دغې کلي ته یو بل استاد راشي نو ټول ماشومان ته تپوس وکړي چې تاسو څوک یې؟ استاد آپ کون ہیں؟ زه هماغه یم چې جیب مې تش و خو خوب مې لوی و.